د ښځو په اړه پټ رازونه. سلامونه او احترامات مې قبول کړئ دوستانو. په یو نوې ویډیو کې درته ښه راغلاست وایم. دوستانو په دې ویډیو کې تاسو سره ډېر په زړه پورې معلومات شریکوم په دې هیله چې د ویډیو تر اخره موږ سره ملتیا وکړئ. 3 څیزونه له ښځې څخه ملکه جوړوي. اول، کله چې د خپلې مینې لپاره د واده سپینې جامې واغوندي. دویم، کله چې د لومړي ځل لپاره مور شي. دریم، کله چې له مالي پلوه په چا پورې تړلې نه وي. 3 څیزونه ښځه وژني. اول، کله چې خاوند یې د بلې ښځې ستاینه کوي. دویم، د مور پلار او یا هم خپل زوی له لاسه ورکول یعنی مړ کېدل. دریم، کله چې بېڅوکه شي. 3 څیزونه چې ښځه پرې تل فخر کوي. اول، په خپله ښکلا باندې. دویم، په خپل اصل او نسب باندې. دریم، په خپل عزت، شرافت او سپېڅلتیا باندې. په دې 3 وختونو کې ښځه په خپل ژوند ستومانه کېږي. اول، له ښځې سره د خاوند خیانت کول. دویم، د هغې عیبونه لټول. دریم، د خاوند ورسره له حد نه زیاته بد اخلاقي کول. 3 څیزونه د یوې ښځې رازونه بربنډوي. اول، د خپل میړه او د کور رازونه نورو ملګرو ته ویل، ځکه چې ښځې یو نه یو ورځ هغه راز نورو ته وایي او په دې سره د دې د کور رازونه بربنډېږي. دویم، نامحرمو سړو ته کتل. کومه ښځه چې بار بار نامحرمو سړو ته ګوري په دې سره د هغې دغه راز هم ښکاره کېږي چې هغه د کومې قبیلې ده او څنګه ښځه ده. یعنې هیڅ ضرورت نشته چې ښځه پردو سړو ته وګوري. دریم، خاوند سره خیانت کول. یعنې کومې ښځې چې د خپل خاوند سره خیانت کوي نو یوه نه یوه ورځ به د هغوی دغه رازونه بربنډ شي او وبه شرمېږي. ډېر مننه کوم دوستانو چې ویډیو مو را سره تر پایه وکتله. په دې هیله چې معلومات به مو خوښ شوي وي ضرور در سره لایک کړئ او له نورو په زړه پورې او ښایسته ویډیوګانو لپاره در سره هم زموږ چینل سبسکرایب کړئ. ډېره مننه.